د یو مزګزار مخې ته شیشه پرته ده، په دغه شیشه کې مزګزار خپل ځان ویني. یو مزګزار مخې ته فریج پروت دی، په هغې کې شیشه و، د هغې کې دغه مزګزار خپل ځان ویني. یا یو کړکۍ مخې ته دی، یا یو المارۍ مخې ته ده. په دغو ټولو صورتونو کې چې دغه مزګزار په دغه شیشه کې خپل ځان ویني، آیا دغه مزګزار مونځ جایز دی او که نه دی جایز، او د دغه مزګزار په مونځ کې څه قسمه کراهت رادرومي او که نه رادرومي. ګران کتونکو، نن سبا ماډرن زمانه ده، هر یو انسان په خپل کور کې الماری جوړوي، هر یو انسان ښه ناښه فریج اخلي، هر یو انسان ښه ناښه شیشه لګوي. نو په دغه کمره کې د هر څه موجود وي، او دی بیا جاینماز چې الماری مخې ته یا فریج مخې ته پروت وي، په هغه فریج کې، هغه کړکۍ کې، هغه شیشه کې دغه انسان دغه مزګزار خپل ځان ویني. نو په دغه تمامو صورتونو کې که آینه مخې ته پرته وي، که فریج پروت دی په هغې کې ځان لیدلو، که الماری جوړه شوې په هغې کې ځان لیدلو، که کړکۍ مخې ته و په هغې کې ځان لیدلو، په تمامو صورتونو کې د دغه مزګزار دغه مونځ ادا کول په دغه صورت کې چې شیشه کې ځان لیدلو بغیر د کراهت نه دا جایز دی. په مونځ کې هیڅ قسمه کراهت نه رادرومي. خو که چېرته یو مزګزار د دغه شیشه کې ځان کتلو د وجې نه په مونځ کې خلل رادرومو، هغه خشوع خضوع یې کمېدله، نو په دغه صورت کې هم د دغه مزګزار په مونځ کې څه کراهت نه رادرومي. خو افضل او بهتر بیا دا دی چې دغه شیشې د وجې نه د دغه مزګزار په مونځ کې خشوع خضوع نه رادرومي، د دغه مزګزار دی بل سایډ ته ودرېږي او دغه مونځ دی ادا کړي. او که چېرته په همدغه ځای کې ادا کړو، نو دغه مزګزار دغه مونځ وشو، څه قسمه کراهت پکې نه راغلی. وجه دا ده چې دغه شیشه کې خپل ځان لیدل دا تصویر نه دی، او مونځ تصویر سره ادا کول دا مکروه دی. نو په دغه وجه باندې چې شیشه کې ځان کتل دا تصویر نه دی، نو په دا وجه باندې دغه مونځ نه مکروه کېږي. او که چېرته څوک وایي چې نه دا تصویر دی، نو چې تصویر دی بیا دغه شیشه ایښودل په دغه ځای کې مکروه دي. نو په دا وجه باندې په شیشه کې ځان کتل او په دغه صورت کې مونځ ادا کول بغیر د کراهت نه جایز دي. په مونځ کې هېڅ قسمه کراهت نه رادرومي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.